د غزني مرکز اړوند توحید آباد سیمه کې د یو سوداګر له لوري یو ورزشي لوبغالی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا په دغه لوبغالي 150,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د دوی په وینا د دغه لوبغالي د جوړولو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول دي ترڅو له نشه‌ای توکو لرې ووسی. در قسمت ساخت $1.5 ما ساختیم به طور معیاری برای جوانان ساختیم تا در این مکان باید ورزش کنه و دیگه در قسمت زمینش یک مقدار در حدود $40,000 زمینش گرفتیم در این تناب برای سایه جیمنازیوم. د غزني ورزشي مسؤلین هم د دغه اقدام هرکلی کوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره شاوخوا 100 ورزشي لوبغالي جوړ شوي چې د ځینو کار لا هم جریان لري او په لنډ وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. خوشبختانه در ولایت غزنی با آمدن امارت اسلامی افغانستان یا پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به حدود اول که ما آمدیم 21 سالن ورزشی بود. فعلا خوشبختانه این 41 سالن ورزشی در ولایت غزنی است که بازسازی شده و این آخرین سالن ما بوده که امروز افتتاح شده. ورته مهال لوبغاړي هم خوښ دي چې د دوی لپاره یو داسې معیاري لوبغالی جوړ شوی چې دوی کولی شي خپل تمرینونه په ښه شکل ترسره کړي. این سالن برای ورزشکارا خب واقعا عالیه به خاطر که ورزشکارا میتونه یک آینده خوب داشته باشه در رشته فوتسال. خیلی مفید میتونه واقع شود به خاطر که افغانستان بالفعل یکی از قدرت‌های آسیا و دنیا شده در رشته فوتسال و روز به روز علاقمندی مردم به رشته فوتسال بیشتر و بیشتر میشه. د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نه یوازې د بیا رغونې په برخه کې ګړندی پرمختګ روان دی بلکې د ورزش په برخه کې هم ډېرې لاسته راوړنې لري چې وروستۍ هغه یې د افغانستان د فوتسال د 11 څخه کم عمره ملي لوبډلې د اسیا په سطحه د سرو زرو مډال هیواد ته راوړ.